که لیلة القدر د ټولو کال د شپو نه بهتره او افضله شپه ده، نو دقه رنګې عرفه ورځ د ټول کال د ورځو نه افضله ورځ ده. اکا کریم صلی الله علیه وسلم څنګه د لیلة القدر د شپې فضایل بیان کړي دي او قرآن کې راغلي، نو په ژبه د مولا و آقا صلی الله علیه وسلم د ورځې د عرفې شان، شرف او عظمت بیان شوی دی. ابو قتاده رضی الله تعالی عنه فرمایي، امام مسلم دا حدیث راغسته، طویل حدیث دی، یو جز او ټوټه دا ده: صيام يوم عرفه احتسب على الله تعالى ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. وی د عرفې د ورځې روژه ګمان لرم په الله جل والا باندې چې دا به د تیر کال د ګناهونو کفاره شي او د را روان کال اډوانس د ګناهونو کفاره ده. نو دا ډیر لوی شرف دی. من کې کم کس داسې نشته چې ګناه نه کوي، د ګناه هر ګن کې منګه ککړ یو او د هغې نقصان او وبال بیا په صورت د عذابونو د مشکلاتو کې په موږ باندې هغه راوریږي. نو ډیره ارزانه سودا ده چې د عرفې په ورځ باندې سړی روژه ونیسي او د 2 کالو د ګناهونو نه الله جل وعلا دې پاک کړي. په یو حدیث کې راځي، آقا کریم فرمایي: خیر الدعاء دعاء یوم عرفه. کتاب الدعوات کې امام ترمذی رحمه الله سنن ترمذی کې راغسته دا حدیث، وی غوره دعا هغه دعا د عرفې د ورځې ده. د عرفې په ورځ کې د دعا اهم ټیم علماو په دې اتفاق دی چې د مازیګر نه تر ماښامه پورې په ورځ د عرفې دا داسې وخت دی چې پروردګار جل وعلا په دې کې دعاګانې نه رد کوي. موږ په هر څه کې محتاج یو، په هر څه کې ضرورت لرو. نن هر طرف نه موږ ګیر یو، پریشان یو. څوک د سفر په تکلیفونو کې گرفتار، نو څوک مرض راغستی دی، څوک د رزق په تکلیفونو کې گرفتار، نو څوک پریشانو دشمنو راغستی دی. راځئ دا یو لحظه او 100 منټه دعا چې د عرفې په ورځ او چې بیا ویم ورځ د جمعې، نو څه د جمعې فضیلت او څه د عرفې فضیلت. سبا نه بله ورځ د بعضې ملکونو او زمونږ د وطن عرفه ده او په خارج کې او په سعودي خلیجي ملکونو کې سبا له ورځ د عرفې ده. کم ملکونو کې چې سبا ده هغوی د اهتمام د دعا او د روجې وکړي، او کومو ملکونو کې چې د جمعې ده په هغې کې د اهتمام د دعا او د روجې وکړي چې الله زمونږ او ستاسو قسمتونه بدل کړي.